Assalamu alaikum, dear friends. Hope to be fine, healthy, and doing well. This is Education Afghanistan, and I'm Mansoor Wadat, an English teacher there, the English teacher of AZ, English, and Pashto. Today is our 31st lesson, and as usual, we are going to start from our grammar part. ملګرو تاسو ټول د خرغلا سوم ایجوکیشن افغانستان د افغانستان الکترونیکی زده کړې د اسان انګلیسي پښتو ژبه پروګرام دی. نن درس زموږ یو دېرشم لوست دی او په یو دېرشم لوست کې موږ د معمول په څېر لومړنۍ برخه ګرامر لرو. موږ تېرو درسونو کې د سنټنس په اړه بحث وکړو، د سنټنس بیا هم د انټراګیټیو سنټنس په اړه بحث وکړو چې سوالیه جمله وه. د سوالیه جملې یو دوه ډولونه چې یس نو کوېسچن او ډبلیو ایچ انفارمیشن کوېسچنز وو، له د هغوی نه هم بحث وکړو، هغه یې مو لوستل. راځو نن موږ د دې نه بحث کوو چې انډایرکټ کوېسچن او ټک کوېسچن څه ته وایي، د هغوی په اړه تشریح کوو. انډایرکټ کوېسچن انډایرکټ وایي غیر مستقیم ته، او کوېسچن وایي پوښتنې ته، یعنې سوالیه جمله. یعنې انډایرکټ کوېسچن معنا غیر مستقیمه پوښتنه یا سوالیه جمله. indirect معنا غیری او غیر مستقیمه، او question معنا سوالیه یا جمله is a question in which we do not use auxiliary before subject and not a question mark. وای دا هغه جمله ده لکه دغه د نوم نه معلومیږي چې دا مستقیمه جمله نه ده، یعنی په دغه کې د چا نه داسې پوښتنه نه کېږي چې مثلا فار ایگزامپل موږ به په ډبلیو ایچ انفارمیشن کوېسچن کې کوله چې وات از یور نیم، داسې پوښتنه نه کېږي چې از هی ا ټیچر، از شي ا ډاکټر. نه، دا لکه مستقیمه پوښتنه ده، یو ځواب ته اړتیا لري. دلته غیر مستقیمه پوښتنه ده، چا نه ډایرکټ پوښتنه نه کېږي. په دغه کې موږ اګزیلري ورب نه کارو چې یعنې د سبجیکټ نه مخکې از ام آر یا واز وار یا هاف هاز یا کین کوډ دا کلمه وکارو. موږ ډایرکټ ډبلیو ایچ انفارمیشن کوېسچنز نه کارو. دغه داسې جمله ده چې غیر مستقیمه جمله ده. د هغې په پای کې موږ عموما د کوېسچنز په پای کې سوالیه باید ولګو، مګر دا داسې کوېسچن نه دی. د دوی په پای کې سوالیه نه لګېږي، ځکه دا عموما مستقیم له چا نه کېږي، نه یو چا نه انسر نه غواړي. عموما دا شیان له ځان سره کېږي، یو چا ته د خبریه په ډول باندې دغه کوېسچن څنګه کېږي، وړاندې کېږي. وای دغه کوېسچن چې د اګزیلري بیفور د سبجیکټ نه کارېږي. یعنې فار ایگزامپل موږ مثال لیکلی دی I don't know if Bilal is at home. I don't know if Bilal is at home. دلته که وګورئ دغه جمله کې دغه بلال چې دی سبجیکټ دی، یعنې عموما دا فوکس په دې جمله باندې دی، سټرس دغلته دا هم سبجیکټ دی مګر سټرس دلته دی. اف بلال از اټ هوم، ګورئ دا بلال چې دی سبجیکټ دی. مخکې نه موږ پوښتنه داسې کوله چې یا به ډبلیو ایچ انفارمیشن کوېسچن ورډ راغلی او یا به هم از ام آر یا واز ور او یا هم بله اکسلر راغلی و. دلته مخې ته هغه نه ده راغلی، نو چې راغلی د اف کلمه راغلی ده. دغه یې لومړنی شرط شو چې اکسلر ور به بیفور سبجیکټ نه راغلی. دویم and not a question mark، او question mark به د جملې په پای کې نه راغلی. ګوري دا انډایرکټ کوېسچن دی مګر په آخر کې څه راغلی دی، یو پیریود یا ډاټ راغلی دی، دغې ته انډایرکټ کوېسچن وایي. ګوري I don't know، زه نه پوهېږم په احمد از at بلال از at home، زه نه پوهېږم چې بلال په کور کې دی که نه دی. یعنې دا اصل کې یو پوښتنه ده ښه، مګر دا د چا نه ده شوي، دغې ته انډایرکټ کوېسچن وایي. دغه کوېسچنز یا دغه سنټنس چې دی عموما موږ په انډایرکټ سپیچ کې هم کارو. مثلا یو څوک درته پوښتنه کوي چې where are you from یا where were you born، ته یو چاته بیرته وایي چې احمد said that where was I from یا where am I from. دغه شانته همغه پوښتنه ده بیرته ته راغلې، هغې پوښتنه کړې ده بل چاته ته دا ریپورټ کې، همدغه پوښتنه دی مګر دا خو پوښتنې په ډول ته نه وړاندې کوي، انډایرکټ کوېسچن دی خو دا بیرته ته چاته انډایرکټ باندې وړاندې کوي. سو دغه ته چې وایي انډایرکټ کوېسچنز ورته وایي. دویم موږ ټک کوېسچنز رالو. ټک کوېسچن معنا د ضمیمه پوښتنه، یعنې ضمیمه سوالیه جمله. ټک په خپله ضمیمه ته وایي، چې ته ویلی شي ضمیمه. کله چې یو شی اوسي او هغه سره موږ بل شی یو ځای کړو هغه ته شی ویلی شي ضمیمه ویلی شي، نو ټک هغه ته ویلی شي. کوېسچن پوښتنې ته وایي یا سوالیه جملې ته وایي. دغه د نوم نه داسې معلومیږي چې دغه ټک چې راغلی دی یعنې ضمیمه چې راغلی دی، نو دغه پوښتنه یو چېرته ضمیمه کېږي، یعنې په دې معنی چې داسې زیاتره دغه پوښتنه یوازې نه راځي. وایي از ا شارټ کوېسچن، دا یو لنډه جمله ده. څه ده؟ لنډه جمله. at the end of a sentence، د جملې په پای کې، یعنې دا د یو جملې په پای کې ډېره لنډه جمله ده which is used to ask for confirmation، کوم چې د دې لپاره کارېږي تر څو د موافقت او یا د مننې لپاره چې یو څوک دا خبره مني که نه مني، هغه په دې کې موافق دی که نه دی موافق، همدغه چې کنفرم کړي همدغې لپاره څنګه کوي، پوښتنه کوي. یعنې څه معنا، موږ مثلا پښتو کې وایو داسې وایو چې ته لکه چې ما لیدلی ولې نه،
ګوره ته لکه چې ما لیدلی ولې نه دا یو پوښتنه د دغه نه ته موږ داسې انسر غواړو چې هغه وایي چې و لیدلی دی دغه و څه معنا دا ته لکه چې ما لیدلی د دغې جملې لپاره هغه موږ ته څه راکوي یو کنفرمیشن راکوي همدغې ته ټاک کوېسچن وایي چې دغه په پښتو کې دی په انګلیسي کې به موږ ولولو مثال په ډول یو چاته وایي چې احمد ډېر لایقه دی احمد ډېر لایقه دی ولې نه آیا نه دی بېرته ته همدا پوښتنه کې موږ ولې نه کاروو مګر اصل کې داسې ویل کېږي چې آیا نه دی نو همدغې ته څه وایي ټاک کوېسچن ورته وایي په انګلیسي کې مثلا is a short question یو لنډه جمله ده at the end of the sentence یو لنډه پوښتنه د جملې په پای کې ask for confirmation د چیر په اړه د confirmation او یا د موافقت په اړه څنګه کوي پوښتنه کوي Ali is your brother Ali ستا ورور دی isn't he آیا نه دی څنګه ګوري دا یو جمله ده دا Ali is your brother دا isn't he معنا آیا نه دی دلته خو د جمله ذکر کړه چې دا په خپله په دې نظر دی چې علي ستا ورور دی بیرته د کنفرمیشن لپاره تر څو ورسره موافق شي دا پوښتنه کوي چې isn't he آیا نه دی دغې ته څه وایي ټاک کوېسچن وایي مثلا she is not here هغه دلته نه دی هغه دلته نه ده is she آیا دا ځواب کې هو یا نه ورته څنګه ورکول کېږي ګوري دا خبره هم په یاد دي چې positive sentence has negative tag and negative sentence has positive tag څه معنا ګوري دا جمله مثبته ده Ali is your brother Ali ستا ورور دی چې دا جمله دی ولیدله نو که چا نه پوښتنه کوي چې Ali ستا ورور دی ولې دی ته داسې نه وایې بېرته پکې هلته د نه کلمه کارې چې علي ستا ورور دی ولې نه دی نو که دا جمله مثبته وه دلته به د ناټ کلمه کارېږي که دا جمله منفي او د ناټ کلمه پکې کارېدلې وه دلته به بیا ناټ کلمه نه کارېږي مثلا یو چاته به وایي چې علي خو ستا ورور نه دی ولې دی دغه شانته کېږي داسې نه ویل کېږي چې علي ستا ورور نه دی ولې نه دی داسې نه ویل کېږي څنګه ویل کېږي علي ستا ورور دی مثبته جمله ده اخر کې څنګه وایي ولې نه دی دلته نه راغلی آیا نه دی دغه جمله څنګه شوله منفي شوله او که چېرته ووایو چې علي ستا ورور نه دی یعنی معوله معنا مثبت راغله نو اخره کې بیا موږ څنګه یو ولې دی آیا دی هلته بیا نه کلمه نه کارو نو positive sentence has negative tag and negative sentence has positive tag که چېرته دغه جمله منفي راځي همیشه کوشش وکړئ دغلته څه وکړئ دغلته کنټرکشن فارم وکاروئ چې لنډیز که لنډیز وکاریږي ونه کاري دغه is not he نشي ویلی دغه غلط دی isn't he به وایي so there was today's grammar indirect question and tag question لنډ بیا وایو چې دغه موږ د W او yes نو question په اړه بحث کړی و indirect به غیر مستقیمه جمله ده چې د جملې د پوښتنې یو قسم دی مګر عموما دا موږ ډایرکټ له چا نه کوو په آخر کې پیریډ کارېږي نه ډاټ کارېږي WH انفارمیشن کوېشن ورډز پکې زیاتره نه کارېږي او دغه کلمه چې دغه جملې چې د هغوی په سر کې د سبجیکټ نه مخکې څنګه کېږي اګزیلري وربز نه راځي دغه مثالو همدارنګه شارټ ټاک کوېسچن چې دی دا د ضمیمي پوښتنې د عموما د کنفرمیشن یا د چا د موافقت د پوښتنې لپاره کېږي دغه چې کوم کېږي عموما که چېرته یو جمله مثبته په آخر کې ورسره منفي پوښتنه کېږي دغه ټګ منفي وي که جمله منفي آخره کې ټګ به مثبتي so thank you let's go to our second part words coming to words follow me dark decide decorate decrease deep defend dark decide decorate decrease deep defend dark माना د تورتم یا تیاره dark څه معنا تیاره for example I cannot be in dark زه په تیاره کې نشم اوسېدلی I'm afraid to be in the dark زه ډارېږم تر څو په تیاره کې اوسېږم decide معنا فیصله کول څه معنا فیصله کول یا تصمیم نیول for example I have decided to leave this university ما داسې تصمیم نیول یا داسې فیصله مې کړې چې دا پوهنتون پرېږدم یا please decide مهرباني وکړه خپله فیصله وکړه decorate معنا د سنګارول یا ښکلی کول هر شی که را جوړېږي هغه ته ډیکوریټ وایي او د سنګارون او دغه ښکلي کون او دغه جوړېدنې ته به ډیکوریشن وایي فار ایگزامپل مثلا یو اطاق دی تاسو هغه را جوړوئ یو کین ډیکوریټ دی روم تاسو دغه کوټه څنګه کولی شئ یا دغه اطاق ډیکوریټ کولی شئ یو بل شی دی سنګارولی شئ عموما ځان نه ډیکوریټ کېږي دغه ځایونه ډیکوریټ کېږي ډیکریز ځان بیوټیفای کېږي ډیکریز معنا ده کمول فار ایگزامپل decrease your expenses خپل مصارف کم کړئ decrease your expenses for example I have decreased
spending more time with my friends. ما د خپل ملګرو سره ډېر وخت تېرول څنګه کړي دي؟ کم کړي دي. ډیپ معنی د ژور، یو څه ډېر ژور وي، هغه ته څه وایي ډیپ. فار ایگزامپل it wants deep understanding. دا ژور پوهاوی غواړي. یا you can say that this well is really deep. دا کوی چې د ډېر ژور دی. defend معنی د دفاع کول، دفاع کول او defense په خپله دفاع ته وایي. for example every one of us is obligated to defend from Afghanistan. زموږ د ټولو نه هر یو څنګه د مسؤلیت لري تر څو د افغانستان نه څنګه وکړي؟ دفاع وکړي. سو ډارک معنی تیاره، ډیسایډ فیصله کول، ډیکوریټ سنګارول، ډیکریز کمول، ډیپ ژور، ډیفنډ دفاع کول. ګورئ فرق د پی کلک ویل کېږي ډیپ او دا ډیفنډ، دغه دوه دغه فرق دی. د سی او د سایډ ترمنځ دلته ګورئ ډیکوریټ دی، ډیکریز دی، دلته ګورئ ډیکوریټ دی، دلته دوه کات دلته سین دی. نو د سین وروسته چې آی ای او وای راشي سی د سین تلفظ کېږي او د دننه پرته آر او هر توري چې راشي بیا د کاپ تلفظ کېږي. تھینک یو. لیټس گو ټو انادر پارت. Coming to sentences, follow me. Who sits beside you? Who sits beside you? Ahmad sits beside me. Ahmad sits beside me. Who persuades you to learn English? Who persuades you to learn English? Da who does persuade you to learn English hum likhal ki. My family. Who is your close friend? Who is your close friend? Saeed and Fazal are my close friends. Saeed and Fazal are my close friends. Who sits beside you? Ahmad sits beside me. Who persuades you to learn English? My family. Who is your close friend? Saeed and Fazal are my close friends. Who sits beside you معنی د تا سره څنګ کې څوک کینی. کله د کلاس ذکر کې کلاس هم ذکر کولی شي. فار ایگزامپل who sits beside you in the class، تا سره په صنف کې څنګ کې څوک کینی. یا ویلی شي چې who sits you beside you in home، تا سره کور کې څنګ کې څوک کینی. یا ډیفرنٹ سنټنس تاسو په دغه کې جوړولی شي. احمد sits beside me، احمد ما سره څنګ کې کینی. که تاسو ویلی شي چې احمد and محمود sit، دا یو اسبتي بیا لرې کوي کله دوه کېږي. sit beside me داسې هم ویلی شي. ډیفرنٹ سنټنسز تاسو په هغه کې جوړولی شي. احمد sits beside me، احمد ما سره څنګه کې کینی. Who persuades you to learn English؟ څوک دې تشویقوي چې انګلیسي زده کړي، یعنې څوک دې انګلیسي زده کړي ته تشویقوي. که ډز راشي هم سمه ده. my family معنا زما کورنۍ، زما کورنۍ ما تشویقوي. یا که دا my family ذکر کې دا هود لري، که my family persuades me to learn English، هماغه فول جمله هم تاسې ویلی شي. Who is your close friend؟ ستا نږدې ملګری څوک دی؟ کلوز څه ته وایي؟ نږدې ته ویلی شي. صحیح ده. یا لکه کلوز فار ایگزامپل تاسو بله پوښتنه کولی شئ چې who is your close neighbor؟ تاسو ته نږدې ګاونډي څوک دی؟ who is your close relative؟ تاسې نږدې خپلوان څوک دی؟ سعید and فضل دا پوښتنه د یو لپاره شوې. ګورئ که دواړه ځوابولی شي، دوه نفر ویلی شي هم ویلی شي. سعید and فضل are my close friends. سعید او فضل زما نږدې ملګري دي. که چېرته دا یو وي سعید بیا آر نه راځي، بیا از راځي، نو بیا به سعید is my close friend، فضل is my close friend. فار ایگزامپل مثال په ډول چې ته وایې چې I do not have close friends، زه نږدې ملګري نه لرم. So there was our last part of 31st lesson. Thank you very much, dear students. If there is any question or any suggestion, please leave it in comment box. There was our today's lesson. Till I'm coming in another lesson, recommending you to Allah have good and happy times.